پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. ورونو او خويندو، په تیره برخه کې تاسې واورېدل دغه شی تاسې په خپل ورځني ژوند کې وینئ. هغه کسان چې غرب ته تللي او د هغوی تر پوره تاثیر لاندې دي ومو لیدل چې ډېر یې نصرانیان شول او ډېر یې عیسایان، ځکه چې تخریب له اسلامه ایستل او اعمار د مسلمانانو نصراني کول دا د زویمر په طرحه کې شامل ول. خو ورونو په هغه یې هم بسنه ونه کړه. له هغه څخه وروسته یې په خپله طرحه کې دا شی هم اضافه کړل چې د شونتیا په صورت کې تر څو هغه د غربي تمدن تر څنګ دوی دې ته برابر شي چې د خپل امت یعنی مسلمانانو په وړاندې هم جوړ شي او ورته ودرېږي. دا اوس چې په زرګونو خلک هغوی خپلې غېږې ته وربللي او په خپله غېږ کې یې ځای ورکړی، تاسې څه فکر کوئ چې آیا دوی دومره زړهسواندي دي چې خپل خلک یې له لوږې مري او د مسلمانانو په ځانګړي ډول ځوانانو ته باکره پیغلو او ښځو ته په خپله غېږ کې ځای ورکوي، قبلوي؟ خو نه، هېڅکله دوی دا رقم نه دي. دوی د مسلمانانو د ورکاوي او د خپلو را روانو شومو پلانونو او دسیسو لپاره هغه وګړي کاروي چې هغه خلک باید دې ته ډېر متوجه واوسي چې الله جل جلاله که شپېته یا اویا کاله عمر په دې دنیا کې دوی ته ورکړی وي نو دوی باید د هغو د دسیسو ښکار نه شي. که په هر ملک کې اوسېږي خپله رابطه له الله سره وساتي او د مسلمانانو په مقابل کې هیڅ تخریبي عمل ترسره نه کړي. ورونو کیسه مو له یاده ونه وځي او موږ د کیسې په دې برخه کې وو چې الله جل جلاله د هغه وخت مسلمانانو ته په څه ډول فتح او بری ورنصیب کول، څه ډول پر مخ تلل او څه ډول خپلو اعمالو ته متوجه ول او څه ډول یې خپل اسلامي فتوحات ساتل. ورونو دوی د خپلو پلانونو په دوام کې لیکي او صلیبیان وایي د مسلمانانو د اخلاقو او شخصیت د فاسدولو د اړینو لارو له ډلې څخه یوه یې دا ده چې د غیر اسلامي ښوونې په برخه کې پاملرنه دوی ته زیاته شي، چې له هغو تبشیریانو څخه یې وایي چې غیر دیني غربي مدرسې ډیرې کړو، ځکه چې له قرآن او اسلام پرته له نورو غربي مکاتبو او بهرنیو ژبو سره د مسلمانانو لیوالتیا کمه شوې. زویمر وایي په داسې حال کې چې مسلمانان له مسیحي ښوونځیو کرکه لري باید د دوی لپاره غیر دیني ښوونځي جوړ او د دوی د داخلېدو زمینه ورته برابره کړو، ځکه همدا ډول ښوونځي دي چې له موږ سره د مسلمانانو په وجود کې د اسلامي روحیې په ورکولو کې مرسته کوي. چې دا خبره الغاره على العالم الاسلامي 82 صفحه کې ذکر شوی او د دوی د تخریبي پلانونو په دوام کې راځي. د دوی یو مشر جیب وایي اسلام د مسلمانانو په ټولنیز ژوند خپل واک بایللی او د خپرېدو دایره یې تنګه شوې تر دې کچې چې د اسلام د نفوذ خپرېدو سیمه یوازې د ځینو دودونو ترسره کېدو پورې محدوده تړلې ده. ورونو دوی ټول متوجه دي چې مسلمانان په کوم حالت کې دي
دی زیاتوي البته د دې بدلون لویه برخه په لاشعوري او تدریجي ډول باندې پیښه شوې او دې بدلون تر اوسه ډېر واټن وهلی او بیرته راګرځېدل یې ناشوني دي مګر د دې بدلون بریا تر ډېره د اسلامي نړۍ د رهبرانو او په ځانګړي ډول ځوانانو پورې بنده ده ورونو رهبر او د یوې ټولنې ځوانه طبقه دا د یوې ټولنې سر او د ملا تیر حسابیږي چې په دې باندې باید ډېر کار وشي او جب خپله خبره داسې راټولوي چې د دې ټولو بدلونونو پایله غیر دیني ښوونه او کلتور دی ورونو په نورو اسلامي ملکونو کې غربیانو مختلف مکاتب د خصوصي مکاتبو تر عنوان لاندې د ځانګړو لنډمهاله او اوږدمهالو کورسونو تر عنوان لاندې د آنلاین زده کړو تر عنوان لاندې په هغو خلکو باندې کارونه وکړل هغوی خپل ځان ته جذب کړل خپلې موخې یې پکې وپیلې او خپلو موخو ته پې هم رسېدل چې دغو شیانو ته زموږ او ستاسې باید ډېره پاملرنه وي او دغه شیان زموږ او ستاسې تر کنټرول لاندې باید وي چې زموږ د ټولنې بچیانو ته یو څوک څه رسوي هر پلار مکلف دی چې دی له خپل اولاد څخه دا وپوښتي چې ما ته په پلاني خصوصي پوهنتون یا خصوصي مکتب کې شامل کړی یې هلته دې څه زده کړي او په کومه لار روان یې الحمدلله اوس مو هر څه په خپل کنټرول کې دي د ملک اداره او کنټرول زموږ خپل دی خو د دغو شیانو نظارت او تر خپل کنټرول لاندې ساتل به دا معنا ولري چې موږ را روان نسلونه ښه روزلي تر خپل کنټرول لاندې م روزلي کومې لوړې موخې چې موږ په خپل ذهن کې لرو هغو موخو ته به انشاء الله تعالی زموږ را روان نسلونه رسیږي ورونو په همدې ځای کې دغه تبصره ختموم او راګرځو خپلې کیسې ته ورونو موږ دې ځای ته رارسېدلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې مسلمانانو ته زیری ورکړی و او طارق بن زیاد رحمه الله ته یې فرمایلي وو ته زما د امت څخه یې الله جل جلاله ستا ملګری او مرسته کوونکی دی د اندلس بادشاه راډریک ته د هغه خپلو ګناهونو ظلمونو او تیره یې ماتې ورکړه هغه سخته عبرتناکه ماتې خوړلې وه معلومه نه ده چې د څومره معصومو پیغلو او زاریو به هغه ته ماتې ورکړې وي هغه ته د استوریا روح ماتې ورکړه چې د سر د قلم کولو څخه یې مخکې ورته ویلي وو چې ستا په پادشاهي باندې به اسونه وځغلول شي طارق بن زیاد رحمه الله هغه وخت په میدان کې ولاړ و چې کله نجونې ورته مخامخ کړای شوې او هلته بیا په میدان کې داسې حالت روان و بندیان چې هر چیرې پټ شوي وو هغوی لټول کېدل او بیا یو ځای ته راوستل کېدل د حرم د نجونو په څنګ کې 3-4 بندیان هم تېرېدل د هغو سره 2 غازیان وو په دې بندیانو کې د یو خبرې د نورو څخه پورته او لوړې وې هغه چې کله د طارق بن زیاد رحمه الله په وړاندې نجونې په نیمه دایره کې ولاړې ولیدې نو ودرېدی یو غازي هغه ته وویل مخکې ځه ولې ودرېدې اندلسي بندي ورته وویل په دې نجونو کې زما کشره خور ده د هغې سره د لیدلو اجازه راکړئ په راتلونکي کې بیا څه معلومه ده چې سره وبه ګورو او که نه ورونو غازیان بربري وو چې هغوی رحم نه پېژاند هغه په 2 لاسونو باندې دی ټیله کړ چې مخکې ځه د حرم د نجونو څخه یوې ښکلې نجلۍ طارق بن زیاد او جولین ته وویل دا زما مشر ورور دی آیا تاسې هغه ته اجازه نه ورکوئ چې لږ زما مخې ته راشي طارق بن زیاد خپل بربري غازي ته وویل هغه را پرېږده چې د خپلې خور سره د اخري ځل لپاره وګوري هغه بندي د نجونو نیمې دایرې ته راغی او د خپلې خور په لور باندې کرار را روان و د هغه تر شا بربری غازي هم را روان و چې د سپاه سالار په وړاندې دغه بندي څه ورانۍ ونه کړي د بربر غازي سره کوچنۍ برچه په لاس کې وه چې په دښمن باندې به یې په دغه برچه باندې حمله کوله او دښمنان به یې پرې ویشتل نجلۍ د غازي څخه په ډېره بیړه باندې برچه راواخیسته او په ډېره بیړه یې د خپل ورور په سینه کې ور وټومبله بیا یې برچه د ورور له سینې څخه راوایسته او دویم ځل یې پورته کړه خو بربري غازي لاس په هوا کې ونیو او برچه یې ورڅخه واخیسته د برچې یې وګوزار خپل کار وکړ
ځکه چې ټوله په سینه کې ننوته. ښکلی اندلسي ځوان لومړی په ګونډو شو او بیا پړ مخې په مځکه باندې راپرېوت. جولین د هغې نجلۍ څخه په اندلسي ژبه باندې وپوښتل داسې دې ولې وکړل؟ تا خو خپل ورور وواژه. آیا تا په دې خاطر باندې دی وواژه چې وسله یې غورځولې وه او تسلیم شوی و؟ نجلۍ په جواب کې وویل داسې نه ده، ما لا دا مخکې واژه خو شرایط نه برابرېدل. که تاسې د دې جرم سزا ماته راکوئ نو رایه کړئ. ستاسې سره تورې شته او برچې هم در سره دي. زما بدن په دغو تور او برچو باندې ټوټې ټوټې کړئ. طارق بن زیاد ورته وویل موږ تا ته سزا نه درکوو، خو دا پوښتنه در څخه کوو چې خپل ورور دې ولې وواژه؟ نجلۍ وویل همده زه د بادشاه راډریک په حرم کې داخله کړې وم. دی لومړی په پوځ کې سپایي و، خو هغه ځان ته رتبه او منصب غوښت. زه هغه یوه ورځ په شل سره ماڼۍ ته بوتلم او د دې څارونکي مېرمنې سره یې مخامخ کړم. دې مېرمنې زه د سیل په پلمه باندې حرم ته بوتلم او بیا یې هلته بندي کړم. بوډا بادشاه زما څخه نانځکه جوړه کړه. زه د 2 کالو څخه را په دې خوا په حرم کې یم. ما څو ځله دې مېرمنې ته وویل چې ما د خپل ورور سره مخامخ کړه، خو د لالې مېرمنې راته وویل چې د حرم څخه هېڅ نجلۍ د باندې نشي وتلی او نه کوم نارینه دلته راتلی شي. د لالې مېرمنې راته وویل چې ستا ورور په پوځ کې د رتبې او منصب لاسته راوړلو په خاطر باندې ته دلته رالیږلی یې. اوس 2 کاله وروسته، اوس ډېر وخت وروسته ما ته د خپل ورور سره د حساب کتاب خلاصولو وخت پیدا شو. ورونو، جنرال مغیث رومي وویل په کوم پوځ او لښکر کې چې داسې ناموس خرڅونکي خلک وي د هغوی پایله همداسې راوځي لکه د اندلسي پوځ. له دې څخه وروسته طارق بن زیاد رحمه الله حکم وکړ کومې نجونې چې خپلو کورونو ته تلل غواړي هغوی باید بندیانې نشي. هغوی اوس د ځان سره خوندي وساتئ. هغوی باید په تکلیف هم نشي. موږ مخکې ځو. کله چې د هغوی خپله سیمه راشي نو خپلو پلرونو او مرګانو ته به یې وسپارو. ورونو، د مسلمانانو امیران دغسې زړه خوږي او ناموس ساتونکي وي. تاسې فکر وکئ که چېرته د کفارو اوسنیو پوځیانو ته د مسلمانانو مېرمنې او ځوان نجونې په لاس باندې ورشي نو دوی به کومه معامله ورسره وکړي؟ او تاسې ولیدل چې په کومو اسلامي ملکونو کې همدا اوس جنګونه دي. دوی د مسلمانانو له مېرمنو او کوچنیانو سره کومې معاملې کوي؟ په 2مه ورځ باندې طارق بن زیاد د خپل امیر موسی بن نصیر په نوم باندې ډېر لوی پیغام ولیکه چې په هغه کې د ګادلت د جګړې پوره او مکمل معلومات وړاندې کړل او په آخر کې ورته ولیکل ما تر اوسه پورې کوم ښار نه دی فتح کړی چې ډالۍ در واستوم. زما په فکر امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک به دا اوسنۍ ډالۍ ډېره خوښه کړي. 10,000 جنګي بندیان دي. دوی به تل ستاسې سره وي ځکه چې د هغوی بادشاه په اوبو کې ډوب او غرق شوی دی. د هغوی د خلاصون یا تاوان ورکولو څوک نشته. همدارنګه زموږ هیڅوک هم د هغوی سره بندي نه دي چې د هغې په بدل کې ورکړو. ښاغلی امیر، بله ډالۍ د امپراتور سپین آس اورلیا دی چې ډېر غوره آس دی او 3مه ډالۍ د امپراتور قیمتي توره ده. دا 3 واړه تاسې ته د ډالۍ په توګه باندې در استول کیږي. زه به اوس پرمختګ کوم. تاسې زما د فتح او بري لپاره په جوماتونو کې دعاګانې غواړئ. ورونو، د آسونو او بندیانو د رسولو لپاره کښتیو ته اړتیا وه. د جولین 4 لویې کښتۍ خو طارق بن زیاد رحمه الله د جبل طارق په ابنا کې سوځولې وې. مسلمانانو کومه لویه کښتۍ هم هلته نه درلوده. او تاریخونه لیکي چې تر دې وخته پورې لا مسلمانانو بحري قوه او سمندري ځواک نه و جوړ کړی. کله چې هغوی سمندري او بحري ځواک جوړ کړ بیا د نورو بادشاهانو بحري ځواکونه په بحر او سمندر کې غرق او ډوب کړل او خپل یې د سمندر واک په لاس کې واخیست. د بندیانو او اضافي اسونو د وړلو لپاره یې اندلسي کښتۍ را پیدا کړې. 3 شپې او ورځې د اندلس کښتیو بندیان او اسونه د اندلس څخه تر قیروان پورې رسول او پرله پسې دغه کښتۍ تللې او راتللې. ورونو، قیروان د شمالي افریقا او مصر مرکز او دارالاماره و.
په افریقا کې بربر قومونه په اندېښنه کې وو چې څه به کېږي. د هغوی خلک د قیروان په ساحل کې ولاړ وو او سمندر به یې څاره چې څه احوال واخلي. ځینې د سیوسته په غاړه کې هم پراته وو. بالاخره د قیروان په غاړه د بندیانو لومړۍ جوپه ښکته شوه. بربریان په کښتیوانانو باندې ورپرېوتل. د بندیانو سره بربري غازیان هم وو. هغوی ورته د اندلس د جګړې په هکله باندې معلومات ورکړل. د دې څخه وروسته بربریانو خپلو اسونو پښې واړولې او خپلو قومونو ته په منډه شول تر څو هغوی ته د دې بري زیری ورکړي. بربریان زیات د افریقا په دښتو او بیابانونو کې اوسېدل. هر ځای ته به چې د طارق بن زیاد رحمه الله د فتح او بري خبرونه رسېدل هلته به جشن جوړېده. نارینه او ښځینه ټول خوښ او خوشحاله وو. په خلکو کې دا اوازې او انګازې خپرې شوې وې چې د طارق بربر سره پوځ ډېر کم دی، داسې نه چې مخکې په کوم جال کې راګیر شي. نو دوی دا اوازې په ټولو قومونو کې اچولې وې چې باید د طارق بن زیاد مرستې او کومک ته ورشي. د دې اوازو او انګازو څخه بالاخره یو اواز جوړ او هرې خواته خپور شو. د دې اواز څخه وروسته نوي ځوانان او د پاخه عمر بربریان د قیروان او سیوسته په غاړه راټولېدل. د اندلس کښتۍ بیرته تللې وې. نو بربریانو د ځان لپاره د کښتۍ بندوبست وکړ او پرله پسې د سمندر څخه بلې غاړې ته تلل او د طارق بن زیاد په لښکر کې داخلېدل. ورونو اوس به راسو هنري ته. هنري د سیوسته په غاړه له کښتۍ څخه ښکته او د جولین د ماڼۍ په لوري باندې په منډه شو. ورونو که ستاسې په یاد وي هغه د جولین د لور فلورا سره ژمنه کړې وه چې د اندلس د بادشاه راډریک سر به ورته راوړي او د هغې په پښو کې به یې غورځوي. هنري چې کله سیوسته ته راورسېده نو د هغه څخه مخکې هلته د اندلس څخه هېڅ احوال نه و راغلی. کله چې هغه د کښتۍ څخه راښکته شو او د ماڼۍ په لور یې منډه کړه نو درې څلور بربریان ورپسې شول. هنري ته یو بربر اواز وکړ ته لکه چې د اندلس څخه راغلی یې. هنري پرته له تم کېدو څخه ځواب ورکړ هو زه پوهېږم چې ته د څه په هکله باندې پوښتنه کوې. د بربریانو فتح په نصیب شوه. بربر ورته وویل لیک تم شه او ټول حال راته ووایه. هنري په منډه په لنډو خبرو کې هغه ته د اندلسي پوځیانو د بربادۍ او د راډریک د لا درکه کېدو حال ووایي او ځان یې ورڅخه خلاص کړ. هنري ورته وویل قیروان ته ولاړ شئ، هلته د اندلس په زرګونو بندیان راوستل کېږي. بربري مسلمانانو د فتح او بري نارې پورته کړې او په خپله مخه باندې روان شول. هنري د جولین د ماڼۍ لاره ونیوله او بیا په منډه شو. ماڼۍ د کلا په منځ کې وه او کلا هم ساحل ته نږدې وه. فلورا د کلا په دیوال ولاړ وه. فلورا هم د کلا په دیوال باندې ولاړه وه او سمندر ته یې کتل چې کله به احوال راځي. هغه به هره ورځ د سهار څخه تر ماښامه پورې څو ځلې د کلا په دیوال باندې پورته کېده او د سمندر پراخه سطحه به یې تر خپل نظر تېروله. کله به چې کومه کښتۍ ښکاره شوه نو هغې ته به یې کتل تر دې چې له سترګو څخه به یې هغه کښتۍ پناه شوه نو په زړه به یې تیاره راتله او خپه به بیرته راښکته کېده. په دې تمه باندې په هغې ډېرې شپې او ورځې تېرې شوې او مخ پې تېرېدو وي. بالاخره هغه کښتۍ ورته ښکاره شوه د کومې چې هغې تمه لرله. هغې له لرې څخه ولیدل چې هنري له کښتۍ څخه راښکته شو. هنري د کلا د اړخ لاره ونیوه ځکه چې هلته د ماڼۍ دروازه راخلاصه شوې وه او دا مهال پرانیستې وه ځکه د ورځې به دا ټولې دروازې پرانیستې او خلاصې وي. هنري له دروازې څخه کلا ته ورننوت. هغه هیڅ چا هم راتم نه کړ ځکه ټولو پېژاند چې هغه هنري دی. هغه نیغ د ماڼۍ باغچې ته ننوت چیرې چې د ونو بوټو او ګلانو ځنګل جوړ شوی و. دې باغچې ته د بهرني نرانو لپاره اجازه نه وه خو هنري په داسې ولولو او احساساتو کې ډوب و چې هر څه یې له یاده وتلي وو ځکه هغه ډېر حیرانونکی او لوی خبر راوړی و. هغه هلته ودرېده او خپله ساه او ځان یې سنبال کړ. د شا له لورې هنري ته اواز وشو هنري. هنري شاته راتاو شو. ګورو چې دغه اواز د فلورا دی. خو کله چې له فلورا سره مخامخ سو د هغې په څېره باندې د خفګان نښې ښکاره شوې. فلورا په خفه ژبه باندې وویل هنري ته خو خالي لاس ماته راغلی یې. خپله ژمنه را یاده کړه. د راډریک سر چیرې دی؟ هنري په چوپه خولو
خبرې اورېدلې او هغې ته یې کتل. فلورا د هنري په دواړو اوږو خپل لاسونه کېښودل او ورته وویل راته ووایه چې مسلمانانو د راډریک له لاسه ماتې وخوړه او ته له هغه ځایه په تېښته باندې راغلې. زما پلار مړ شو یا دا چې ژوندی ونیول شو. خو هنري په خندا شو او ویې ویل داسې نه ده فلورا، کاونټ جولیان ژوندی دی او راډریک ختم شو. فلورا په زغرده وویل نو بیا د راډریک سر څه شو؟ هنري وویل هغه په اوبو کې ډوب او غرق شو. ما د نښې لپاره د هغه بوټان راوړي دي. ما د هغه بادشاهي توره هم را اخیستې وه او د هغه نامتو آس اورلیا مې هم ترلاسه کړی و. ما د راډریک پسې ډېر کوښښ وکړ او ډېر مې ولټاوه، خو یوازې د هغه همدغه 3 شیان په لاس باندې راغلل. خپله لادره کوو. ما د هغه شیان راواخیستل، په آس سپور شوم او ځان مې طارق بن زیاد ته راورساوه او هغه ته مې زیری ورکړ چې راډریک ورک دی. خو په دې حالت کې تور او آس راڅخه طارق بن زیاد واخیستل، خو بوټان ما ورڅخه ستانه کړه. نو هغه راته اجازه راکړه. ما دا بوټان د نښې لپاره تاسې ته راوړل. په دې خبره باندې د فلورا څېره لکه د سپوږمۍ په شان باندې وځلېده، ځکه د هغې غچ او انتقام واخیستل شو. 2 تاریخ لیکونکو پروفیسور ډوزي او ګیانګوز لیکلي دي چې کله موسی بن نصیر ته د طارق بن زیاد پیغام ورسېد نو هغه په ډېره بیړه ولوست. د هغه څېره د ولولو او احساساتو څخه تکه سره شوه. طارق بن زیاد د 8 ورځو معلومات ورکړي وو. له دې سره د موسی بن نصیر رحمه الله زړه راډانه شو. پیغام راوړونکي ته یې وویل ته په خپله ژبه ما ته د سترګو لیدلي ټول حالات بیان کړه. تاریخونو لیکلي چې په موسی بن نصیر باندې بېخودي راغلې وه. هغه په خمار حالت کې د ګادلت د جګړې حالات اورېدل. بیا هغه امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک ته چې کوم پیغام ولیکه د هغه څه برخه تاریخونو هم را اخیستې ده. د پیغام په آخر کې هغه داسې لیکلي وو امیر المؤمنین دا څه عادي او عام جنگ نه و، کومه اسانه او ساده جګړه نه وه. دا د قیامت او محشر میدان و. ما چې په خلو د هغې په هکله باندې څه اورېدلي دي هغه د بدن ویښتان راپورته کوي او غونې زیږوي. زموږ فتح او بری شکمن شوی و. 12,000 غازیان د 100,000 منظم پوځ په وړاندې یو ورځ هم نشو تم کېدای. دا د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشقانو برکت و. موږ هغوی ته یوازې آفرین او شاباسۍ ورکولی شو. ثواب، بدله او اجر به یوازې الله جل جلاله له خپل لوی دربار څخه ورکوي. ورونو، موسی بن نصیر د راډریک توره او د هغه نامتو سپین آس اورلیا د زیري د پیغام سره یو ځای، دا یې هم له هغه پیغام سره ولید بن عبدالملک ته واستول. د دې پیغام سره 10,000 اندلسي پوځیان چې بندیان وو هم ملګري وو. د دې 10,000 پوځي بندیانو لیدل او کتل انسان ته دور په یادوي چې کفري ځواک د اسلام په وړاندې څومره بېوسی او لاس تړلی دی. د بندیانو په دې لښکر باندې د انسان رحم راته. ورونو، تاسې فکر وکړئ 12,000 د 100,000 په مقابله کې چې 10,000 یې بندیان له ځان سره نیولي وو او اوس یې لاس تړلي په مخ کې ولاړ وو. ورونو، دا د الله جل جلاله نصرت ده. که تاسې چیرې په اسلامي تاریخونو کې د بدر له غزا نه رانیولې بیا تر اوسه پورې په زرهاو پیښې مطالعه کړئ نو په دې کې به تاسې د الله جل جلاله د نصرت نښې نښانې او د ملایکو مرسته او د الله جل جلاله د نصرت لویې نښانې دي. خو د هغه خلکو لپاره چې د هغوی ایمانونه فولادي وي او د قرآن عظیم الشان په دې آیت شریف باندې پوره عقیده وي چې الله جل جلاله فرمایي چې کومه ډله یا کوم کسان د ما په لاره کې جهاد کوي، کوشش کوي، مبارزه کوي، نو هغوی ته زه خپلې د نصرت لارې برابروم، لکه څنګه چې تاسې په دغه جګړه کې هم ولیدل. او همدارنګه لکه څنګه چې الله جل جلاله د قرآن عظیم الشان سورة توبې له 20 نمبر آیت څخه تر 22 نمبر پورې فرمایي ژباړه کومو کسانو چې ایمان راوړی، هجرت یې کړی
او په خپلو مالونو او سرونو سره د الله جل جلاله په لار کې جهاد کړی. د الله په وړاندې مرتبه ډېره لویه ده او همدغه خلک بریمن دي. هغوی ته خپل رب د مهربانۍ، خوښۍ او هغو جنتونو زیری ورکوي چې د هغوی لپاره پکې تل پاتې نعمتونه دي. تل تر تله به هملته وي. بېشکه چې له الله جل جلاله سره تیار اجر خورا لوی دی. ورونو، دغه بندیان مخکې د یوې باطلې او غلطې عقیدې بندیان وو، د خپل بادشاه د حکم بندیان. اوس هغوی د جنگي بندیانو په څیر باندې لاس تړلي روان وو. هغوی ته چا تر دې وخته پورې نه وویلي چې تاسې اوس د تیارو څخه د روښنایي په لور باندې درومئ. هغوی ته چا نه وویلي چې د اسلام په دین کې د بادشاهانو ظلم او زور زیاتی نشته. په اسلام کې غلام او بادار یو شان وي. په دې هکله باندې یو اروپایي شاعر هم د راډریک ماتې او د مسلمانانو فتح په شعر او نظم کې بیان کړي. هغه دې داستان ته د هسپانیا نظمي ډرامه نوم ورکړی. دا شاعر لوک هارټ نومیږي. هغه لیکلی دي چې کله اندلسي پوځ او لښکر ماتې وخوړه، نو راډریک خپله په یوه لوړه غونډۍ پورته شو. هغه د خپلې بادشاهۍ بیرغ ولید، کوم چې تر پرون پورې لوړ او رپانده و، خو اوس په وینو تک سور او په خاورو کې لت پت پروت و. هغه یوې او بلې خواته فتح او بري او بري نارې واورېدې. خو دا نارې د هغه د پوځ نه بلکې د مسلمانانو نارې وي. د راډریک ستړو او ستومانه سترګو د ګادلت په میدان کې خپل جنرالان او قمندانان لټول، خو هغوی ټول له سترګو پناه او تښتېدلي وو. په میدان کې هغه پاتې وو کوم چې وژل شوي یا تسلیم شوي وو. راډریک سوړ او سویلی وویست او د خپل ځان سره یې وویل، څوک به زما د پوځ د دومره زیاتو مړو شمېر سرته ورسوي؟ هیڅوک نه. دومره لوی او پراخه میدان په وینو تک سور و. د هغه سترګې د دې خونړۍ او په وینو سور میدان څخه وښویېدې او له سترګو څخه یې بې اختیاره اوښکې داسې روانې شوې لکه د کوم زخمي د شارک څخه چې وینې دارې وهي. راډریک د خپل ځان سره وویل، تر پرون پورې زه د اندلس امپراتور وم، خو نن ورځ زه هېڅ هم نه یم. تر پرون پورې د لوړو او غټو غټو ماڼیو دروازې زما د سپرلۍ لپاره خلاصېدې، خو اوس داسې ځای نشته چې زه په ډاډه زړه پکې لږ ساعت کښېنم او آرام وکړم. زما پر مخ اوس د نړۍ ټولې دروازې بندې شوې. ای بدبخته، تا خو فکر کاوه چې د نړۍ ټول واک او اختیار ستا په لاس کې دی. هو، زه بدبخته یم. زه نن په آخري ځل باندې د لمر پرېوتل ګورم. ای مرګه، ته ولې دومره په کرار روان یې؟ ته زما له تښتولو څخه ولې ویره لرې؟ زر راشه، زر تر زره راشه او ما د نړۍ د هر غم څخه بېغمه کړه. خو ورونو، کله چې کافر مري له دې دنیا څخه ځي، نو بیا دی له غم څخه نه بېغمه کېږي، بلکې اصلي د حساب او کتاب سلسله خو وروسته شروع کېږي چې هغه د دې دنیایي عذاب څخه څو چنده دی، بلکې هغه الهي عذاب دی چې الله جل جلاله یې په قرآن کریم په ډیرو آیاتونو کې یادونه کړې. ورونو، څه فکر کوئ چې طارق بن زیاد رحمه الله به له دغې جګړې څخه وروسته د اندلس په کومه سیمه باندې حمله کوي او له خپلو مشاورینو سره به په کومو پلانونو باندې بحث کوي؟ ورونو، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځوابونه به پر روانو برخو کې د وخت مطابق سره له ګټورو او جهادي تفسیرو واورئ ان شاء الله تعالی. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي.